غازیان زمونږه ډېر غیراتي غازیان زمونږه ډېر غیراتي دشمن په وطن کله پرګدي هو دشمن په وطن کله پرګدي غازیان زمونږه ډېر غیراتي غازیان زمونږه ډېر غیراتي دشمن په وطن کله پرګدي هو دشمن په وطن کله پرګدي غازیان په تورو تورو غرو کې په سنگرو کې د ژوند شپې سبا کوي نا غازیان په تورو تورو غرو کې د خپل دین په مینه کړي خولي مظلونا د وطن غرونه پر خيسته دي پاکي اوسېږي د غازیانو کاروانونه و د وطن غرونه پر خيسته دي پاکي آبادی د غازیانو سنگرونا غازیان زمونږه ډېر غیراتي غازیان زمونږه ډېر غیراتي دشمن په وطن کله پرګدي هاي دشمن په وطن کله پرګدي غازیان زمونږه ډېر غیراتي غازیان زمونږه ډېر غیراتي دشمن په وطن کله پرګدي هاي دشمن په وطن کله پرګدي غازیان عسكر د دین اسلام دی دا غیر الله قانون د ملک ختموینا و غازیان عسكر د دین اسلام دی باس توکل په یو الله باندې ستینا په دشمن زکا بریا دی دا عرب لخوا ورساره مل دی نصراتونا په دشمن زکا بریا دی په ډېر اخلاص په دین اسلام کوي ننګونا غازیان زمونږه ډېر غیراتي غازیان زمونږه ډېر غیراتي دشمن په وطن کله پرګدي هاي دشمن په وطن کله پرګدي غازیان زمونږه ډېر غیراتي غازیان زمونږه ډېر غیراتي دشمن په وطن کله پرګدي وای دشمن په وطن کله پرګدي غازیان د جنگ په هر میدان کې فتح برایل دشمنانو ناراوړینا غازیان د جنگ په هر میدان کې کلا کی مضبوط حوصله زړو کی لارینا زکا په خدای باندې ډیر ګران دي غازیان کوي مظلوم ملت باندې ننګونا زکا په خدای باندې ډیر ګران دي تر شهادت د اسلام دی پاک کوینا غازیان زمونږه ډېر غیراتي غازیان زمونږه ډېر غیراتي دشمن په وطن کله پرګدي هاي دشمن په وطن کله پرګدي غازیان زمونږه ډېر غیراتي غازیان زمونږه ډېر غیراتي دشمن په وطن کله پرګدي و دشمن په وطن کله پرګدي غازیان طلب د شهادت کړي مرګ د بستر د بننګي نه خواخاوینا غورا مقام د شهیدانو روح د شهید یار د جنت کوي سیلونا غورا مقام د شهیدانو روح د شهید بد جنت کوي سیلونا
غورا مقام د شهیدانو روح د شهید بد جنت کوي سیلونا په شهادت کې شتا خواندونه ډېر خوش نصیب دا اعزاز حاصلوینا هر مسلمان ته دا اعلان دی تور دی واخلی جنگ ډګر ته دی ورزینا غازیان زمونږه ډېر غیراتي غازیان زمونږه ډېر غیراتي دشمن په وطن کله پرېږدي هو دشمن په وطن کله پرېږدي هاي غازیان زمونږه ډېر غیراتي غازیان زمونږه ډېر غیراتي دشمن په وطن کله پرېږدي هاي دشمن په وطن کله پرېږدي هر مسلمان ته دا اعلان دا جهاد لاره کې دی وکړي تشکیلونه د نصیحت خوږې لهجې کې د سنگرونو حال احوال بیانوما د نصیحت خوږې لهجې کې کا څوک پوهیږي حقیقت وایم حالونه د دین اسلام په مینا مینا عبدالجلیل توحید یار جوړ د نن شیرونا د دین اسلام په مینا مینا عبدالجلیل توحید یار جوړ د نن شیرونا غازیان زمونږه ډېر غیراتي غازیان زمونږه ډېر غیراتي دشمن په وطن کله پرېږدي هاي دشمن په وطن کله پرېږدي غازیان